محترم شیخ صاحب که دا هم راته ووایاست د اختر په ورځ ځینې خلک د خپلو مشرانو قبرونو ته ځي، ښځې او نارینه دواړه. دا د اسلام له نظره دا څنګه طریقه ده؟ یعنې جواز لري چې د خپلو مشرانو قبرونو ته ولاړ سي ښځې او نارینه دواړه، او که نه هم یوازې نارینو ته اجازه شته او یوازې یا ښځو ته؟ د اسلام له نظره دا طریقه څنګه ده؟ د زیارت څخه پیغمبر علیه السلام اول سر کې منع کړی و. دا حدیث شریف دی. پیغمبر علیه السلام وی كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. وی ما پخوا تاسې د قبرو د زیارت څخه منع کړی واسته. پخوا زمانه کې هغه وخت جاهلیت ته نږدې و، نو هغه د اسلام اصول هغه د خلکو په زړو کې ښه قرار نه و نیولی، نو ویره و چې خلک به ناوړه کارونه وکړي، لهذا پیغمبر علیه السلام منع کړی و. کله چې د اسلام اصول روښانه شوه، د اسلام تګلاره روښانه شوه، د زیارت طریقه روښانه شوه، نو بیا پیغمبر علیه السلام اجازه وکړه. نو اجازه پیغمبر علیه السلام چې کړې ده دا د جمهور علماو خبره ده چې دا اجازه ښځو ته هم شامله ده. نو نارینه هم زیارت ته تللی شي، ښځه هم تللی شي. البته د ښځې په باره کې په فقه شریفه کې 3 قوله راغلي دي. یو قول خدا دی چې د ښځو زیارت حرام دی، او بل قول دا دی چې د ښځو زیارت جائز دی، او بل قول دا دی چې د ښځو زیارت مکروه دی. دا په رد المحتار کې د دې 2 قولونو توفیق یې کړی. هغه داسې ویلي دي، وایي که چیرې د ښځو زیارت د غم د تجدید، تازه کولو، ژړا او د غم د اظهار لپاره وي، لکه څنګه چې دا د دوی عادت دی، نو بیا نه دی جایز. یعنې هغه علما چې د عدم جواز خبره یې کړې د هغه په دغه صورت کې چې دا ښځې زیارت ته ورسي، هلته غم تازه کړي، ژاړي، نارې وي، چغې وي، دغه زیارت دا جایز نه دی. او که چیرې بیا داسې وي چې زیارت د عبرت دپاره، د ترحم دپاره، د صالحینو خلکو د قبرونو په زیارت سره د تبرک لپاره وي، ژړا او بېصبري پکښې نه وي، او ښځې هم سپین سرې ښځې وي، د ډېر عمر لرونکې ښځې وي، نو بیا دا زیارت جایز دی. او که چیرې ښځې ځوانانې وي، بیا هم فقهاو د دې زیارت مکروه بللی، اوس د فتنې په خاطر، لکه څنګه چې اوس مساجدو ته وتل مکروه دي. نو علما وایي د ځوانانو ښځو دپاره هم اوس د دغه فتنې په خاطر دغه زیارت مکروه دی. او کومې چې هغه د ډېر عمر ښځې دي، هغه کولی شي چې زیارت ته ولاړې شي، خو چې هلته ژړا وي، نارې او چغې و، دا شیان نه وي. خو خلاصه خبره ده چې پیغمبر علیه السلام منع کړې و پخوا، بیا یې اجازه کړې ده. هغه اجازه ښځو ته هم شامله ده. نو نارینه هم زیارت ته تللی شي، ښځې هم تللی شي. زیارت د نبي علیه السلام په قول هم ثابت دی او په فعل یې هم ثابت دی. نبي علیه السلام زیارت ته تللی دي. خو د زیارت طریقه باید تاسې زده کړئ. د زیارت طریقه داسې ده چې کله هدیرې ته ورسئ، نو مخ د قبر طرف ته کې شا قبلې ته وګرځوئ، هلته سلام ووایاست: السلام علیکم یا اهل القبور وانا ان شاء الله بكم لاحقون یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. تاسې یو سلام هم راغلی دی: السلام علیکم یا اهل القبور. که مو نور نه زده کېدل، بس خدا سلام خو ویلی شي. وانا ان شاء الله بكم لاحقون. هغه یغفر الله وروسته خو دعا ده، سلام خو هغه قدر دی. نو دا سلام چې مو ووایي، الحمدلله شریف ووایست، 3 واره قل ولا شریف ووایست، نو 7 واره هم ویلی شي. یاسین شریف ویل هم راغلي دي، د سورة ملک ویل هم راغلي دي. نو دا د اهل سنه والجماعه مسلک دی چې د بدني عبادت او د مالی عبادت ثواب سړی بل چاته وبخښي، هغه مړ وي که ژوندی وي ورسیږي. نو دا ستاسې د تلاوت ثواب دا مړو ته رسیږي، برای ثواب دغه مړي ته یا دغه مړو ته ور وبخښئ، د هدیرې ته یې وبخښئ. دغه د زیارت کولو طریقه ده. نو سلام چې وایاست هم به مو مخ قبر ته وي، بیا چې دعا کوئ هم به مو مخ قبر ته وي.
اصلي د زیارت کولو څخه هم دغه دعا هغه مهم مطلب دی او عبرت مهم مطلب دی چې سړی د زیارت سال ته عبرت واخلي چې زه به هم یو وخت راځم په دغسې به په قبر کې پروت یم نو مړو ته دعا کول او عبرت اخیستل دا د زیارت کولو څخه یو مهم مطلب دی البته هغه د صالحینو شهداو زیارت ته که سړی ورشي نو هغه په شرعي طریقه توسل وکړي هغه هم جایز کار دی خو کوم حاجت چې دی هغه به د الله تعالی څخه غوښتل کیږي دا صلحا خلک انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات بیا وروسته نور اولیاء الله شهدا صلحا په دې سره هم سړی توسل کولی شي دغه د جمهور علماو مسلک دی دغه د اهلسنه والجماعه عقیده ده خو اصلي مهم شی په زیارت کې دعا ده چې دغه مړو ته دعا وشي او سړی د زیارت څخه د قبر څخه عبرت واخلي او هلته دغه یو څه شیان بیا دي چې هغه باید سړی ونه کړي هلته په زیارت کې زموږ په ځینو خلکو کې داسې غلط کارونه شته قبر به سړی نه مسه کړي او نه به ځان په دا قبر پورې موږي نه به طواف پر کوي او نه به سړی کور ورته درېږي او نه به یې مچوي دا شیان بیا هلته په زیارت کې غلط دي نو د زیارت کولو طریقه هم دغه ده چې ما تاسو ته وښول پر دغه طریقه زیارت هم نارینه کولی شي او هم یې ښځه کولی شي په هغه شرایطو چې ما یې مخکې بیان وکړ